د مینې ډک سلامونه مې ومنئ. بشیر احمد حکیمزی یم، تاسو ته ستا د انځور یوټیوب چینل څخه حاضر شوی یم په دې هیله چې تل آباد او سوکاله اوسئ. د موږ سره یو بل شاعر چې ښه څرګند دی، یحیی ځواک نومیږي، د ده خواته راغلي یو، د ده څخه به شعرونه اورو. خو د پروګرام شروعات د یو خپل شعر نه کومه. وایي د ژوند نه ستړی شوی یم، نور مرګ ته انتظار یم، په سرو غرمو دی هر وخت راتګ ته انتظار یم. نو ځواک صاحب په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. مننه حکیمزی صاحب، مینه مکمه شه. ژوندی اوسئ، ډېره مننه. مینهوالو تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه دې چې ټول روغ جوړ او خوشحاله او سوکاله اوسئ. نو ځواک صاحب راغلی یو چې د تا څخه ستا شاعري واورو. نو مینهوال په تمه نه پرېږدو چې ډېر خسته شي، نو د مینهوالو تنده ورباندې خړوبه کړي. مننه. د غزل نه مخکې یو څو بیتونه وایي چې سخته که اسانه وي تېرېږي به هر څومره که ګرانه وي. تېرېږي سخته که اسانه وي تېرېږي به هر څومره که ګرانه وي. تېرېږي به نه نه له پونتونه کرکه مه کوه، ګورې له مداره وي. تېرېږي به حد دې کړی دی. غزل دی وایي د محبت خوږې قیسې در سره نورې نشته، د وفا ډکې خاطرې در سره نورې نشته. یو ځل بیا د محبت خوږې قیسې در سره نورې نشته، در سره نورې نشته، د وفا ډکې خاطرې در سره نورې نشته. حد دې کړی دی. او بدبخته جنګ نور جوړولي یو ته رحم وکړې. بدبخته جنګ نور جوړولي یو ته رحم مننه وکړې. حکیمزی صاحب، بدبخته جنګ نور جوړولي یو ته رحم وکړې، د خوږې سولې څو نغمې در سره نورې نشته. په مینه ورو. او لر مې جدا بر مې جدا پښتانه ټول جدا شول. لر مې جدا بر مې جدا پښتانه ټول جدا شول، ای د ملالې څو ټپې در سره نورې نشته. واه واه په مینه ورو. د چا په یاد کې به څوک څنګه د خپل سره تېر شي. د چا په یاد کې به څوک څنګه د خپل سره تېر شي. مننه. د چا په یاد کې به څوک څنګه د خپل سره تېر شي، د محبت څو انګازې در سره نورې نشته. واه. ځواک د یو چا په یاد کې ټوله شپه شوګیر کړی دی. ځواک د یو چا په یاد کې ټوله شپه شوګیر کړی دی. مننه. ځواک د یو چا په یاد کې ټوله شپه شوګیر کړی دی، بنجاري راشه عیني در سره نورې نشته. واه حد دې کړی دی. ځواک صاحب نو که یو بل غزل خپل مینهوال ته ډالۍ کړي تر څو ستا مینهوال ډېر په تمه پاتې شي. چې د چا قیسې د چا یادونه به تر کومې وړمه، دې ښار ته نه ورځم قتلونه به تر کومې وړمه. د چا قیسې د چا یادونه به تر کومې وړمه، دې ښار ته نه ورځم قتلونه به تر کومې وړمه. دلته مرګونه کېږي دلته انقلاب شروع دی. دلته مرګونه کېږي دلته انقلاب شروع دی. مننه. دلته مرګونه کېږي دلته انقلاب شروع دی، د لر او بر سوي اهونه به تر کومې وړمه. د ټوپک زور دی کتابونه منسکور پراته دي. د ټوپک زور دی کتابونه منسکور پراته دي، په وینو سره سره قلمونه به تر کومې وړمه. ای د حساب خلک مو مړه شول بې نصابه شولو. ای د حساب خلک مو مړه شو بې نصابه شولو. مننه. ای د حساب خلک مو مړه شول بې نصابه شولو، بدبخته جنګ پیغورونه به تر کومې وړمه. ځواکه نفاق دی د یووالي هڅه ډېره کوه. ځواکه نفاق دی د یووالي هڅه ډېره کوم، د هر پښتون بلها غمونه تر کومې وړمه. حد دې کړی دی. د حالاتو مطابق شاعري ده. ځواک صاحب پوهېږم زندګي به دې تر یو حده کړې وي، ځوان یې لا تر اوسه پورې. څه وهڅولې دې ته چې ته شاعري شروع کړې؟ دا خو ډېر ماشوم ما ما د شعر سره مې ډېره علاقه لرله. نو هغه وخت کې تراب صاحب به مې ډېره ویل. تراب صاحب چې د افغانستان ډېر مشهور شاعر دی. هغه به مې ډېر اورېدو. نو بس د هغې شعرونه زه اړ کړم چې شعر ته زړه وکړم، شعر باندې کار وکړم. لکه تراب صاحب ته دعاګانې کوه. رب دې زموږ د سره نه کموي. نو څه پیغام لري راتلونکي نسل ته؟ ځکه ته هم یو ځوان یې چې راتلونکي نسل ته ځوان پیغام ورکوي. بس راتلونکي نسل ته مې دغه پیغام دی چې خپل وخت دې بې ځایه نه تېروي. خپل وخت دې بې ځایه نه تېروي، او خپل درسونه دې ووایي. کوشش دې کوي چې خپل درسونه ووایي، دغه د ژوند تېر کړي، په سوکالۍ سره تېر کړي، په ارامښت سره تېر کړي، او تعلیم ته وهڅېږي تر څو د مور پلار خدمت هم وکړي. نو
ځواک صاحب ډېر په زړه پورې شاعري هم وکړله. مننه تاسو کتونکو څخه چې زموږ خپرونه تر دې دمه ګورئ. ډېره مننه کوم د تاسو نه چې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه. ځواک صاحب ډېره مننه. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an